پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. دا وخت په پښتو اکیډمي پېښور پوهنتون کې موږ موجود یو او دلته د پښتو په حواله باندې یو هم سیمینار پرون راسې روان دی. د دې سیمینار دویمه او اخري برخه نن ده. نو دلته موږ سره ممر شفق صاحب چې د پښتو په حواله ډېر لوی کار کړی دی او ډېر لوی نوم لري، هغوی موږ سره موجود دي. په دې هکله دې تپوس کوو. شفق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. امجد علي خادم صاحب، تاسو ډېره مننه. شفق صاحب، دا سیمینار چې پرون راسې دلته شروع دی، دې سیمینار ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ او د دې څومره اهمیت دی او دا څومره ګټې لرلی شي؟ نو خبره خو به د هغه وخت نه شروع کوو کله چې باډهګلی سیمینار د پښتو املا او لیک دود په هکله فیصلې وکړې او متفقه فیصلې وې. زه په هغه دواړو سیمینارونو کې شریک شوی نه یم، خو کله چې دغه فیصلې په کتابي بڼه کې زما مخته راغلی نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا په لومبي ځل زموږ پښتونخوا کې د املا په هکله یو سنجیده کار سرته ورسولی شو. اگر چې په دې هکله د کال 1951 کې په کابل کې او بیا په 1959 کې پېښور کې د افغانستان او د دې ځای د پښتونخوا د ادیبانو شاعرانو هم په دې موضوع باندې غونډې شوې وې او که ستاسو یاد وي نو مولانا عبدالقادر د خپل نثري مضامینو مجموعه چې ده د فکر یون هغې کې هم د دې ذکر کړی او د فیصلې عنوان تر مخه یو لیک کړی دی. په هغې کې هغوی ویلي چې دغه فیصلې به ځان له په یو کتابي شکل کې مخته راځي، خو افسوس دا دی چې هغه فیصلې مخته رانغلی. په دغه حواله ما یو پیرا د پښتو اکاډمۍ ډایرکټر ارواښاد خیال بخاري صاحب نه پوښتنه کړې وه، نو هغه هم تصدیق وکړو چې او دا فیصلې په یو ځان له مسوده د دې وه، خو پته نه لګي چې هغه مسوده په فایلونو کې چېرته غیبه شوه، لکه څه خاص کوټلي جواب یې را نه کړی شو. نو چې دا د باډهګلی سیمینار وشو او پښتو اکاډمۍ د دې اهتمام وکړو، هغه وخت کې پروفیسر نواز طاهر غالباً چې د اکاډمۍ ډایرکټر و، پروفیسر راج ولی شاه خټک او په خصوصي توګه پروفیسر میاں تقویم الحق صاحب کاکا خیل د هغوی په کوششونو باندې دا فیصلې سرته ورسېدې او په هغې کې د افغانستان ادیبان هم شامل وو، د دې ځای د پښتونخوا شاعران ادیبان هم شامل وو. نو دا اوس سیمینار چې پرون نه شروع شوی دی 2 ورځنی سیمینار، د دې نه مخکې هم پښتو اکاډمۍ یوه غونډه کړې وه، یو سیمینار کړی و یو ورځنی. نو دا هغه فیصلې خو متفقه دي او کم از کم د لیکونکي په حیثیت زما خو پوره تسلي ده. بیا هم املایي ستونزې ځینې ځای کې محسوسیږي، نو دا سیمینارونه په دې وجه ښه دي چې که هغې کې څه لږ ډېرې خامۍ یا څه کمزورۍ پاتې، نو په باهمي سلا مشوره یو بل سره په بحث مباحثه او خپلو خیالاتو او تجرباتو شریکولو په ذریعه دې کې نور ښه پرمختګ کیدی شي. نو په دې وجه دا یو ډېر ښه علامه ده او یو ډېر ښه پرمختګ دی. شفق صاحب ډېره